دا اسکندر ذوالقرنین دے لگیا دے پا دنیا باندې قبضه کئی، دنیا باندې قبضه کئی، یو ملک فتح کئی بل ملک فتح کئی، چین تا ورسید، دنیا قبضه کئی چین تا ورسید. دا چین یو شہزادگی وڑی رجاتا ہوخیارا ہوا اغی چرطره دا تصویر پیدا کرو کہ دا سنگ سڑے دے چی پا دنیا پس انخطے دے یو ملکم فتح کئی یو بل ملکم فتح کئی. خیر اغا خود یو خم مقصد دا پارا فتح کولا چی دا ملکون با فتح کم او اسلامی خلافت او دا صحیح طریقے سره با پدے کے دا اسلام دا احکام و تنفیذ براش. اس امریکم لگیا دا یو ملک نیسا و بل ملک نیسا بل ملک نیسا دا خپل غرض دے پکے چی چانا با تیلو گٹمو چانا با ہیرے جواہراتو گٹمو چا کیا گا سشے دے پروٹین دے سنم نمرہ ایر شراتا اگا ایٹم بم کیسے استعمالی گی نو دا تونا و دا قصے پسی با پکے دا اگا ملکونو تورسون چی دا معدنیات و ذخائر قبضہ کم لیکن دا اگا مقصد جداو. نو دا چین یو شہزادگی ورده تصویری چی تا پچا جوڑ کرو او ځان سره خو دیو دی چی کل پا چین علاقه باندې حمله کئی نو فوجونه یو طرف تا مکی خودل چی حمله کو نو دا فقیره لباس واچو بالکل دا فقیره ځان نے یو ملنگ جوڑ کو او فوج تیوی زما دا حکم انتظارو که دل تکینے زوا دا فقیره جامع کی پخپل ازم حالات گورم معلومات کو مچے حملہ دا کم طرف نو کو دبل چا باندې اعتماد میں نشتا او حلاقہ گورما داغی فوج با گورم داغی وطن با گورما نو جامع بدل اکڑا جما سوکو نہ پیجنی او دا ملنگی او دا فقیرے لباس سوا چو او ورنناوت چتا آغا شہزادگی برا ناستا وپا خپل محل کے او دے صحیح کر ملنگی صحیح کر چاہتے ہوئے لکر تاسور شدہ ملنگ نا مٹو نہیں ہمارے راول چرے واس دے سره خو تصویر پروتو کلکه د مټو نیو او دا خو ته بادشاہ غیر شویله د مونږ ته له خدای راوسته او وته جیل کې واچو فوج جیل ته فوج ته پته نه لګی چې زمونږ بادشاہ خو شہزادګي گرفتار کړ هغه خو چې زمونږ بادشاہ ته خپل معلومات کې راضی وو د حمله حکم وکړي مینس کې گرفتار شہزادگی حکم کا شہزادگی تم پتہ و چردر دے فوج طاقت مونگ نشو لرلے کدی مونگ مڑن کو نو بیا با زمونگ ڈیرہ بدر وزی اس خدا کدا مونگ بادشاہی اونی سی جوڑا و سرو کو نو مونگ جمدی خوب اپری دی کر او کچرت دی مڑن کو دا دونا فوج جو دمرا لخکر دی دنیا قبضہ کلا مونگ بام قبضہ کی بیا برانا انتقام لی جسی چل برا سر کئی وجنو یہ نخو یو طریقہ باندی والا اصلاح کو دا بادشاہی ہم پا عقل کی گی پا بے عقلے گرانا دا جیل کے واچا وہ حکم یو کدا جیل دار ہوگا تا جروڑے پہ بند کے اوبار سے پہ بند کے تیار سے پہ بند کل دریر روزی پس ازان تا حاضر کل آگے شہزادگی قیمتی لالون و جواہرات او سرزر و سپینزر دا دنیا چکم قیمتی ہیری دی اے اور تماخی تکی خو دے بادشاہ سلامت اوگے وی اوڑیر اوگیم تگیم وی اوڑیر تگیم وی دا دنیا قیمتی شی میں در تکی خود پدی دی خپل تندم ختم کو لوگا دم ختم کا بادشاہ لاندی گوری سلطان اسکندر لاندی گوری وی شابہ کنا دا ہیری دی قیمتی دا یوی ہیری پر کروڑونو درہم قیمت تے دا یو لال کروڑونو درہم قیمت تے زما بادشاہ کی چی میں کم قیمتی ہیرے او سونا او ارس لیدل د تم مخ کې خو دي شابه په دې خپل لوګه ختم کا په دې خپل تند ختم کا نو دې وته دا خو نه خوړی شي او نسکی شي په دې خو د مالګو تند نه ختميږي ويوم دا شی در کوم بل شی مونږ سره نشتا دا ولا دیکا ورکړه دا مې نه دی پکا دې وخت دا مال فائدہ نه راکې وی خلال شي او موټ اور بشه او ټکا وروړې اور بشه اوس لګي قیمتي دي لیکن مخ کې د اور بشه قیمت نو غریبا غریبے کے چی بدا چا خوراک کو اب اور بشے وی غنم جوار بچا نموندل اس اور بشے زوگ نمونی یو موٹی اور بشے والا اٹھا کوئے روڑے والا دا سے لگے غندے دے یو 2 پیسو اور بشے والا اٹھا کولے و مخی دے وطا کی خو دے ویدہ کنا پدے دے لوگا ختمہ کوئی دے رخنا اگا اور بشے کولے وی سچ سنگا شوے وی برابر شوما وی گورا بادشاہ پتاو لگے دلا
چې ستا د زندګۍ او د ژوند دپاره کم شی ضروري دی. دغه هیرې لالونه جواهرات او سره زر که اوربشې وایه وی اوربشې مې ضروري دي. وی ژوند به دې په څه بچ کېږي؟ وی په دې اوربشو به بچ کېږي. وی اثر ملک په مخ اغشتی دی د دنیا دپاره، کله یو ملک قبضه کې او کله بل قبضه کې او کله بل قبضه کې. چې کم کې اوسېدې دونه اوربشې دې پکې کېدې چې ستا ګزاره پې کېده. عجیبه ده، عبرت خبره ده که نه؟ کم ملک کې چې اوسېدلې دومره اوربشې پکې کېدې چې ستا پې لوږه ختمېده، ستا د قوم لوږه پې ختمېده. ملکونه فتح کې، هیرې ګټې، جواهرات ګټې، سره زر ګټې، بلډینګونه او محلات ګټې، هغه دې په کار شو. اوس دې څه په کار شو؟ هغه شی دې په کار شو. ما خو درته مخکې کېښود، دیکه دې ورکړه او که هغه د 2 پیسو اوربشې دې په کار شوې. بادشاه سلامت دغه اوربشې وخوره چې خیرت ته پې روغ لاړ شي. هیرې جواهرات فایده نه درکوي. اخو پوه شو؟ وی ځه شهزادګۍ ورته وی در باندې مې رحم وکړه، څه درته نه یم په مخه دې ښه. بادشاه فوج ته حکم وکړي باس دا ما دپاره عبرت دی، ځای چې زه فوجونه واپس کړي. نور مې د دنیا ګټې او د دنیا فتوحات نه دي پکار. بس ځای فوج ته حکم وکړ ډېرې علاقې مو فتح کړې، خپل رب دې نه پس راضي کړې او د اوربشو ډوډۍ وخورئ، مال پرېږدئ، دولت پرېږدئ. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. دا سوچ به وکړو چې مونږ قیامت له الله له څه وړي دي او څه مو ګټلي دي. حدیث پاک کې راځي یو سړی ډېر زیات مالدار د قیامت پر ورځ به الله ځان ته مخامخ ودرئ. بنده ما خو دله مال در کړی و که نه، څه دې پکې کړي دي؟ دولت مې در کړی و، څه دې پکې کړي دي؟ دی وایي الله ما خو پکې دونه تجارت وکړه که نه چې تا ماله 1000 را کړی و، ما ته کرونه درله جوړ کړل. تا ماله 100 را کړی و، ما ته درته اربونه جوړ کړل، بلا بلډینګونه مې ترې جوړ کړل او ډېرې زیاتې مې کړې هغه پیسې، او ته ما پرېږده چې دنیا ته لاړ شم چې دله یې راوړم. الله ورته وایي حدیث کې راځي حضور پاک مبارک فرمایي شا پرېږده مخکې وګوره، مخکې دې سره لیږلي دي. دنیا دې ختمه ده اوس، هغه دنیا دې اوس نشته. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وګوره مخکې دې سره لیږلي دي. دې به ښي طرف ته وګورې الله مخکې خو څه نشته، مخکې به وګورې الله اسم نشته، ګس طرف ته به وګورې الله اسم نشته. وی شا پرېږده چې مال دې ډېر کړی دی، خو الهاکم التکاثر د دې مال ډېروالي غافل کړی وي د دې مخکې ژوند نه که نه، د آخرت د ژوند نه. وی لاس خپونه به فرښتو ته حکم وکړي اوبه نیسي او اخر جهنم ته به ورغوزار کړي. رونو مونږ د دنیا مال او د دنیا د مال ګټې، د دنیا جاه منصب او د دنیا دولت او د دنیا حرس او د دنیا مالونو دی غافل کړي و خیرت امیر کړي. حضرت حسن بصری رحمه الله دا یو ډېر لوی شخصیت تیر شوی دی، ډېر لوی شخصیت جناب. دومره لوی سړی تیر شوی دی چې زمونږ د احادیثو استاد دی او په بخاری شریف کې او دارنګې په دې نورو کتابونو کې د احادیث نقل کېږي. او جناب د تصوف په دې پیرانو کې د دې ټولو پیرانو پیر دی، د ټولو په سلسله کې د ده نوم شامل دی. یو زمانه کې تاجر و، زبردست تاجر او ډېر زیات مالدار و. بادشاهانو له به تحفې تحایف وړل. نو د روم یو بادشاه هرقل بلا سامان یې راواغېشت او قیمتي قیمتي څیزونه او یې زه هغه له تحفه وړم. چې څنګه راغې نو بادشاهانو ته خو نیغ په نیغه نزدېکت ګران دی. یو دوست وزیر هغه له هم څه تحفه یې وړه، ورته یې وزیر صاحب ماله د بادشاه نه د ملاقات ټیم وله، ما وله څه تحفې تحایف راوړي دي، ملاقات به م ورسره وکړو او تحفې تحایف به م وله ورکړو. وزیر ورته وی چې داسې پروګرام دی چې اوس نه کېږي، بادشاه چېرته روان دی او یو ناشنا سیل دی، ته به م راسره لاړ شئ او چې کله بادشاه واپس شي بیا ستا ملاقات به ورسره برابر کړو. ډېره ښه ده. حسن بصري وی د روم زما دغه اشنا دوست وزیر دی، زه ورسره روان شومه. لویه قافله د بادشاه دی، وزیران دی، ښځې دی، هلکان دی، قسم قسم خلق دی. د کلي نه بار یو اعلی غوندې ځنګل او په ځنګل کې یو بهترین باغ دی، هغې ته ټول خلق لاړل. کوئی زما دی دوست دی وزیر مال یو خیمه برابر کړه چې ته په دې خیمه کې کېنه تماشه کوه.
او چې کله واپس شم بیا به سره خبرې اترې کوو. ما دا سوچو چې بادشاه بخکار لراغلی دی بخکار کوي یا اکثر دا بادشاهان دا یو بل سره د اسونو او د اوښانو زغل کوي دا مقابلې کوي دی لبراغلی سیر و تفریح لبراغلی. وی جناب ګورما چې د دې باغ او د دې ځنګل په دامینس کې یو خیمه ده او ډېره قیمتي اعلا د سرو زرو چړاو پې شوی دی او د هغې خیمې نه ګیر چاپېره په پردوم سره زر دي او چې کم د هغې غ پړي دي هغه ډېر قیمتي او اعلا. وی یو ډله ځي هلکانو د جینکو د بوډاګانو لښکر بادشاه وزیران او هغه خیمې ته ځي او د هغه خیمې نه تاویږي او یو کس پکې ورننوځي واپس راځي. وی افسوله کې مې سوچ کو چې بنده دا خیمه کې څه دي او دا خلق دې خیمې ته څه دپاره ځي. وی چې ماسخوتن شو زما هغه دوست وزیر راغی او ما سره کېناستو مې چې لکه ما خو سهار نه اوسه پورې لویه تماشه ولیدله خو په دې مې پوه کړه چې دا څه شی دی. یاره سړیه وایي زمونږ بادشاه دی خو د هغه یو زوی او مړ دی او دې خیمه کې د هغه قبر دی او دا نن د هغه عرس و کال په کال د هغه برسي کېږي عرس کېږي او دا تا چې څو لیدل دا کار کو دا تاسو څو کړل. وی تا ولیدل لومبې چې یو ډله ورله لویه ډله دا د ټول روم طبیبان او ډاکټران او حکیمان دی ورغلل او د بادشاه د هغه خیمې نه چکر یې ولګو او چې مشر ډاکټر او طبیب و هغه بیا وردن نه شو او د بادشاه د هغه زوی خیمه چې زوی قبر کم دی دی هغې ته ورننوت او ورته وي د بادشاه زویه مونږ تا پسې ډېر خفه یو. بادشاه خفه دی مونږ د ټول روم ډاکټري طب او حکمت راوړی دی که په ډاکټرۍ او طب او په حکمت ته جم دی کېږي نو چې څومره خواري د مونږ یې کوو مونږ کوشش کوو چې تا جمدی کو چې بادشاه خوشحاله شي خو افسوس د مرګ مرض داسې مرض دی چې هغې مرض په چاو لګي نو په طب او په ډاکټرۍ واپس دا بیماري نه ځي. داسې درونو که نه ده یو بیماري ده چې هغه دا ناقابل علاج ده چې هغې ته بوډاپه وایي بوډاوالی چې راغی سړی ځوانېږي نه. او دویم مرګ چې راغی نه د ډاکټر بچ کولی شي نه د ساینسدان بچ کولی شي نه د امریکې او د بش د عارضي مجازي طاقتونه بچ کولی شي خبره ختم. نه ډاکټر ورته وایي هغه مشر طبیبه چې افسوس د مرګ مرض داسې مرض دی چې د هغې علاج چا سر نشته دا بیماری چې راله سړی ته واپس نه خلاصېږي مونږ بې بسه یو. سلام علیکم. وی ورپسې دویمه ډله تا ولیده چې ورننوته هلکان او جینکې او خشته ښکلې لباس والا او په ځان یې د کالو انبارونه جوړ کړي هغې ورغلل چې د بادشاه زویه مونږ په تا پسې ډېر زیات خفه یو او مونږ د ټول روم حسن راوړی دی. بعض انساني هغه د حسن نه مجبور شي نو خبره مني نه مونږ حسن راوړی دی که ته په حسن جم دی کېږي تا نه زمونږ حسن قربان دا ټول حسن در نه قربانو. افسوس معامله دی د هغې ذات سره ده چې د هغه په مقابله کې د دنیا حسن څه شی دی داسې ده که نه ده الله د چا په حسن څه کوي. د حسینانو خشتا او ډولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله جمیل الله ډېر زیات ډولې دی چې مخلوق یې خشته ښکلې پیدا کړی دی چې د الله ذات به څومره خشته او څومره ښکلې وي. الله دې زمونږ دیدار نصیب وګرځولیږي. نو هغه ذات سره دې معامله ده چې د هغه د چا په حسن څه او نه د مرګ نه خشته بچ کیدی شي او نه ته بدرنګ بچ کیدی شي چې ټیم راغی خشته په هلکانو کې که حسندار هلک دی او که جینۍ ده که د 20 کالو کې ډز ورکه او که 40 کې ډز ورکه او که 80 ته ورسېدل. بعضې وخت کې حسین او خشته زر مړ شي او بدرنګ 100 ته ورسېږي دا فرق هم پکې نشته. مونږ بېوسه یو نو مشر چې کم پکې خشته انسان و هغه وي سلام علیکم واپس ته راځي. وی بله ډله دې ولیدله دا سپین ګیري هغې ورلل ای د بادشاه زویه مونږ راغلی یو جرګه م راوستې ده ځکه بعضې وخت کې انسان د جرګې نه مجبوره شي مونږ جرګه راوستې ده که ته په جرګه باندې جم دی کېږې
نو مونږ الله له جرګه راوستې ولې چې مونږ هم در پسې خفه یو بادشاه هم در پسې ډېر زیات خفه دی افسوس د مرګ داسې یو شی دی چې هغې په جرګه هم سړی دی نه خلاصېږي که ډېرې جرګې مو ورته وکړې که نه کلا اذا بلغت التراقیه وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى یوم څنګه دی الى ربک یومئذ المساق کله چې مړی ته ساره وخېږي که نه نو خلک وایي من راق هلکه څوک تعویزګر شته که نشته دمګرې والا وګوره چې دم پې واچوي چې جوړ شي والتفت الساق بالساق بس بیا پنډی د پنډی سره ملو شي پنډی د پنډی سره ملو شي او سا د مړی نه وځي او وظن انه الفراق دلته علما لیکي چې ځوان د یقین په معنا دی د پوره یقین راغی چې بس پلار نه لاړم زوی نه لاړم ورور نه لاړم او د کور نه ووتم بیا په دې کور زما واپس قدم نشته داسې ده که نه دا سړي ته اله لګي دا مړی کور کې وشي سړي ته هر څه رایاد شي والد صاحب زمونږ چې کله جنازه ایستله یو عجیبه کیفیت په ما راغی دغه لږ ساعت کې دا الله را طرف نه جنازه چې وته خولې نه مې دا لفظ ووته الله دې معافي وکړي ما وې باس نن نه دې اوت واپس په دې دروازه بیا نه راځي داسې ده که نه ده کم کور چې چا جوړ کړی دی او د مرګ په قدم ته اوت دغه کور له بیا واپس نه راځي باس ختم هغه خپل بستر پاتې شو هغې له بیا واپس نه راځي خو د مرګ جنازه چې اوتله باس دا اخري وتل دي دوباره بیا د خپلو بچو لا د خپل پلار لا د خپل رور لا او د خپلې ښځې لا او د خپل خاوند له د انسان دوباره نشي راتلی خبره ختم د مارونو ډېره لویه د افسوس خبره ده مونږ غافل یو الهاکم التکاثر غفلت کې پراته یو بهر کیف وی چې هغه دغه ورته وایي چې هغه بوډاګان چې مونږ جرګه راوستې ده په جرګه بعضې وخت کې انسان حاجت پوره کړي افسوس معامله د مرګ دی د هغې ذات سره ده چې هغه د مرګ په مسله کې جرګه هم نه مني وی بیا داسې خلق ورلل چې هغې قیمتي اعلی هارونه قیمتي جواهرات په کاسو کې نیولې او د دولت انبارونو والا خلق ورلل بادشاہ سلامت زویا ته مړې او مونږ در پسې خپه یو مال هم راوړی دی که ته په رشوت جم دی کېږي د ټول روم دولت تانه قربان افسوس مرګ او د مرګ معامله هغې ذات سره ده چې په هغې سړی په پیسو هم نه کېږي بیا وی تا ولیدل چې یو چاقو چوبن لښکر لګیا دی هغه خپل سلوټونه وکړل ورغلل بادشاه زویا مونږ لښکر راوستی دی جنګ کوو ستا دپاره ځانونه وجنو چې ته واپس جم دی شې مونږ هم خفه یو بادشاه هم در پسې خفه دی افسوس معامله د هغه ذات سره ده چې د هغه په مقابله کې د دنیا لښکر د ماشي برابر قیمت نه لري داسې ده که نه لښکر یو سکند کې چې الله وغواړي هر څه به دړې وړې کړي برباد به کړي بیا بادشاه ورغې سره د وزیرانو بچې ما خو اره وسه وکړه ما حسن راوسته جرګه مې راوسته ډاکټري مې راوسته او طاقت مې راوسته لوی لښکر او د هغې نه علاوه مال دولت مې راوړه خو افسوس او افسوس چې د مرګ نه واپس جمدې کېدل شته دی نه نو زه څوک مونږ بې بسه یو آینده کال پتا زمونږ سلام د کال پس به بیا راځو حسن بصري وي دی دا قصه کوي دا وزیر صاحب او زه دې سوچ کې پرېوتم چې واقعي مونږ خو د دنیا د مال غافل کړي دا خو حقیقت دی سړی چې د ځمکې لاندې شو دا خو حقیقت دی نه مال بچ کولی شي او چې کوم مال یې ګټلی دی هغه ته پاتې نه عزت بچ کولی شي نه علم بچ کولی شي او نه د دنیا دا بنگلې بچ کولی شي او نه د دنیا دا کلاشنکوف بچ کولی شي او نه ډاکټري بچ کولی شي دا خو سړی چې واقعي لاړ بس خو لاړه خدای خبر تا سره ملاقات کیږي او که نه او چې کله به کیږي که ام مسلمان مړ دی او تم مسلمان مړ شوی ممکن د ملاقات به وشي یو وخت کې او که هغه کافر لاړ الله دې وساتي یا هغه مسلمان تلي طور پسې کافر لاړې خو بس همیشه دپاره دروازه د ملاقات بنده شوه څه پته لګي د زندګۍ څه پته لګي د خاتمې څه پته لګي پروردګار دې زموږ خاتمه بالایمان وګرځوي زما رونو حسن بصري وایي چې ده دا خبره وکړه چې بس لاړم سلام علیکم
پاس مخ پواړو لاغه وزیر صاحب مدي چته دی تا خو چې د بادشاہ سره ملاقات وکوم د هرقل سره هغه نه د ټیم اخلم په بس نه مې استا مرګرتیا پکار دا نه د بادشاہ باس زما خو سترګې وغړېدلې دا مونږ چې دا جنازه په دا مړي کو نو مونږ په دا کور په جومات کې ولې نه کوو لکه دلته جنازه کېږي که نه دلته ولې نه کوو مقبرې له بځو او بیا شریعت وی نبی علیہ السلام فرمایی چې جنازه دې په مړي وکړه ورسره ایثار شه تر دفنه پورې چې 2 قیراته ثواب دې وشي دې کې څه فایده ده وړي کې به هم مقبرې له ځې او ورسره به ایثارېږي او په جمعې کې به هم ځې ایثارېږي به وخت هم ضایع شو دا دې دپاره چې دا مړی په خپلو لاسونو یوسئ او دا مړی په خپلو لاسونو قبر ته ښکته کړي او دا مقبره کې د پلار وویني چې او بابا مې ماغه دې پروت دی رور وویني چې رور مې ماغه دې پروت دی او کور والا مو ویني چې هغه دې پروت دی او بچی مو ویني چې هغه دې پروت دی زه م ورپسې را روانم چې ته عبرت والې عبرت کفا بالموت واعظا عبرت والې نو حسن بصري عبرت واغشت چې عبرت یې واغشت څه ته جوړ شو جناب یو د په دې علاقه کې یو سړی دی ابو عمر یو ګناه ته شو قرآن ته هیر شو قرآن یادول ګران کار دی قرآن یادو ساته ګوري قرآن یادول مستحب دی سنت دی یاد ساتل فرض دی واجب دی یادولو کې دومره ثواب نشته لکه چې په یېرولو کې څونه ګناه ده نو قرآن ته هیر شو چې قرآن ته هیر شو اوس هم چې داسې څه مسله پیښه چې خلک یو عالم پسې لاړ شي یو نیک سړي پسې راشي دغه زمانه کې حسن بصري نیک سړی ولا راغی صاحب قرآن نه یې دا غلطي مې شوې دا ګناه مې کړې ده نو دا بزرګانو په خوا به د علماو بزرګانو سړی له غوندې کړاو چې لږ یو کړو م چې آینده دپاره داسې نه کوي وی لاړ شه مکې مکرمې ته هلته یو جومات دی په منا کې مسجد خیف ورته وایي خیف بني کنانه دغه علاقې نوم دی هلته زما یو استاد ناست دی هغه ته ووایه دعا به درله وکړي الله به درته قرآن دا یاد دی پیاده لاړ صاحب د بصرې نه عراق نه دا خو بلا مزل دی مکې مکرمې ته ورسېد دی په خپله وایي چې مکې مکرمې ته ورسېدم بیا هغه مینا هغه جومات ته لاړم وی د مازدیګر وخت نه لږ مخکې ورسېدم وی چې ور ورسېدم نو هغه چې کوم سړی راته خو تپوس مې وکړ د نوم وی چې دا محراب کې ناست دغه سړی خو ما وی چې ودرېږه دا خرش دی څوک ته دعا غواړي څوک ورسره لاس میلاوي ملاقاتونه شروع دي ودرېږه چې مونځ وشي زه به ورشم وی یو سړی راغی د مانځه نه مخکې سپین څادر یې په سره چولې خو ما ونه پېژن ما ته شا وه زه سره یې لاس میلاو که واپس لاړ وی چې ما مونځ وکړه زه ورله ورته کېناستم ما ورته خپله مدعا ووي چې صاحب زه د عراق د بصرې نه راغلی یم او ما نه قرآن شریف حافظ م عمیق قرآن مې هیر شوی دی ګناه شوې ده او ګناه مې توبه ایستې ده او ته د خدای دپاره ما ته کلمه وښایه وظیفه وښایه چې ما ته الله واپس هغه قرآن را یاد کړي وی زما د ده په زنګون د الله ستاسې ښودرې وی د دا سر داسې اسمان ته اوچت کړه او چې سر یې راښکته کړي ما ته چې سوچ وکړه وی چې سوچ مې وکړه قرآن مې یاد واپس الله را یاد کړی ها تپوس یې رانه وکړه چې توبه دې مضبوطه ایستې ده که نه ما چې او صاحب بس زه معافي غواړم بیا به نه کوم دا ګناه چې مې کړی ده پستومان وی ما ته وی چې عراق نه چا راولېږلې بصرې نه مې چې صاحب حسن بصري یاره وی په حسن دی الله رحم وکړي په دنیا کې زه خلکو کې مشهور کړم تا وختي دا سړی ولیده دا چې د مانځه نه مخکې سپین څادر والا ما سره میلاو شو جومات نه وته وی مې صاحب ومیلید خو ما ته شا و مې نه پېژن خو تعجب مې په دې وکړه چې دې سړي مونځ ونه کړه او د جومات نه د مانځه نه مخکې ووته وی دا حسن بصري و که نه دا حسن بصري دا هر مانځه نه مخکې د عراق د بصرې نه دلته راځي او ما سره ملاقات کوي د جمع مانځله بیا ځان بصرې عراق ته رسوي دېس باندې عام سړی د دې دنیا د سوټو دا مازغه چې را چا په عقل کې وي هغه خو دماغ عقل ته ګوري ډېر خلک خو د عقل د وجې نه ګمراهان شوي دي هو دا کم ځای کېږي دا جي د عقل کم ځای مني طوی الزمان او طوی المکان دا لوی باب دی لوی دروازه ده لوی باب دی چې بعضې وخت انسان ته الله یو کرامت او شرافت ورکي ډېر کار په لږ وخت کې او ډېر کار په لږه زمانه کې او په لږ وخت کې کول لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په لږ وخت کې په سکنډونو په حساب کې بیت المقدس ته یا معراج ته رسېږي دا
دا د انسان خپل اختیار هم نی الله لکې واچوي. دې ته کرامت وایي. کرامت د سړي اختیاري نی، الله کله وغواړي چې صادر کړي، چې ونه غواړي نه صادرېږي. نو چا دې تپوس وکړو دې مرتبې ته په څو رسېدلې؟ وی دې مرتبې ته هغې د بادشاه د زوی د مرګ په عبرت راورسېدلو. زما وروڼو دنیا ګټل ګناه نه ده، بلکل ګټه. رزق حلال ګټل عبادت دی، په دا نوټ هم درته لیکلي دي او دا مفهوم دی د حدیث. حلال رزق ګټل او خپلو بچو له روزي حلاله ګټل بېشکه کوه، او جومات به جوړ کې، لار به جوړه کې، غریب سره امداد به وکې، حج به وکې، عمره به وکې، نور چې اسم نی د بل د سوال نه خو پې بچې که نه، د بل د احتیاج نه خو پې بچې که نه. چې جامه دې پې ځان له واخېسته او د جامه کې لمونځ وکړې دې کې دې ثواب دی، او که کور ته دې بچو له بنګلی راوړې، ټماټر دې راوړل، هم دا نیت کوه چې دا ثواب ګټم. نبی علیہ السلام فرمایي کم انوړی چې د ښځې په خوله کې اچې دې کې دې اجر او ثواب دی. هر شي چې غوټه کور ته وړې خوله کې دا وایه وی دا ثواب ګټم. صدقه کوم په دې خپلو بچو په دې ښځه، دا فرض صدقه ده، د هغې ثواب د نفلي نه زیات دی. نو مال دولت ګټل ګناه نه ده. حضرت عثمان ته مونږ عثمان غني وایو، دا غني لفظ ورته مونږ لقب ایښودی دی. حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله عنه د ډېر مال دولت خاوند و. تبوک غزا کې 3 میسې لښکر سامان ټول د مهیا کړی دی. عبدالرحمن ابن عوف د ډېر لوی مال دولت خاوند و. لیکن رونو مال او دولت د آخرت په مقابله کې مقصد به نه ګرځي. بس که د آخرت ګټه راله مال بال ته قربانې، او که کوم ځای کې د الله او د رسول دا ستا مال پکار شو چې زکات ورکا، دا د هغه پکار دی، ضرور به یې له ورکا. حج در باندې فرض شو، دا د هغه پکار دی چې دا مال ولګوه. جومات جوړېږي یا لار جوړېږي یا بل مسکین ګاونډي دی یا یتیمانان دي، دا هغوی غریبانان دي، دا د الله پکار دی، دی له ورکا. نو بیا به دا مال باندې بروسه نه ساتي، دا به هلته قربانې. زما وروڼو ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یو سړی دی دا سوچو کې مونږ دې ته ګورو چې څونه مال به د مرګ نه پس پاتې شي مانه، په دې کې مونږ ټول پراته یو. څو بنګلې به والم او څونه موټرې به والم او څونه کارخانې به والم او څومره جایدادونه به والم، دا خو تا نه پاتې دي که نه. نو مونږ وروستو ته ګورو چې دونه شی ډېر کم چې مانه وروستو پاتې شي. شریعت وایي ټیک ده وګټه، بچو ته هم پرېږده، نفقه پکې شته، ثواب پکې شته، پرېږده بچو ته خیر دی، خو مخکې ولتنظر نفس ما قدمت لغد. دې ته مو ګوره چې مخکې مې څه شی ولېږه، ځکه ته چې کوم شي له روانې زیات حاجت خو د هغې ته دی که نه. نو ما د ابو هریره رضی الله عنه خبره درته ونه کړله چې د مرګ په وخت کې جلل، او ورته وایي ملګرې ولې جاړې د خپل دوست سره محبوب سره ملاقات دې کېږي؟ وی سفر ډېر اوږد دی، سامان را سره کم دی. نو چې حضرت ابو هریره دا وایي نو مونږ پکې کم کوجاګان یو. زما وروڼو دنیا ګټه حلاله، حرامه نه ګورئ. نمبر 1 وګټه دنیا، بچولم ورکه، نفقه وګټه، نصوتم وګټه، بچولم وګټه، ممنوع نه دی. خو اخرت لا مخکې ځان لولېږه چې کوم خواته ور روانې هغه لار ځان ته خشته کا. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي دی، راغې سوال یې کو. سوال رونو ګورې حرام دی. نبی علیہ السلام مبارک ورته آواز کوي دی خوا راشه. دا سوال ولې کې؟ حضور پاک مبارک فرمایي چې کم سړی په دنیا کې سوال کوي، د قیامت پر ورځ به د ده په دې مخ د غوښې ټوټنې اډوکې به ښکاري. او دا سوالګرې سړی په دنیا کې هم ځان له مخ زخمي کوي، ځکه خلکو ته بې حیا غوندې ښکاري. او په آخرت کې خو ما درته وو چې تش اډوکي پنجرۍ او غوښه پکې نی، دا به څومره بدشکل او بدنما ښکاري. الله دې مو ساتي. زمونږ بعضې خلک په دې کوڅو کې دا ملنګان ګرځي، کچکول وسري او د خلکو نه خیر راغونډی، سوال کوي خیر غونډی. او زمونږ خلک بعضې خلک ورته په ډېر لوی نظر ګوري. هلکه شریعت ته به ګورو، د پیغمبر علیه السلام وینا ته به ګورو. کم سړی چې سوالګر دا حرام خور دی، چې سړی حرام خور شو او سوال کوي، دا لوی سړی د کم ځای نه شو. کم سړی چې سوال کوي
او د کوڅو نه خیر راغونډئ او چغه وی خیر راکې او کچکول په کچکول دا حرام ګورې نه حلالیږي چې ګنې کچکول کې دې واچو نو دا به حلال شي او که نه کچکول کې دې نه اچولې نو دا به مرداری او نه د یو زیارت او د یو نیک سړي په نوم ګورې حرام حلالیږي دا وی دا پیر بابا کچکول دی او د هغه دپاره غواړم او څوک وی دا د کاکا صاحب دی او څوک وی دا د اټک بابا دی او څوک وی دا د کوواټ بابا دی او دا راکې او کوڅه په کوڅه کچکول غونډئ د اچا په نوم هم حرام نه حلالیږي دا یاد ساتئ دا زما خبره نه ده د حضور پاک مبارک د وینا معنا مې درته ذکر کړه که حرامو باندې سړی د دنیا کلمې وی او ته په حرامو د دنیا د الله نوم والی او د پیغمبر نوم والی او د نیکانو اولیاء او صالحینو نوم والی ځان دې نورم برباد کړ نو کم سړی چې کوڅه په کوڅه ګرځي چا سره بیزو د شړنګی او ګډی او چا سره بل شی د شړنګی او کوڅه په کوڅه د زیارت نوم اخلی او حرام مال د سوال راغونډی او مونږ ټکې نه کوي چرسونه سکي دا د خدای په نید مردار دی دا نیکمل حلال خول نه دا حرام خور دی دا پیسه مرداره پیسه ده نو هغه سړي سوال کو نبی علیہ السلام ورته کور در څخه رسه نشته شا به لاړ شه ورشه کور در که رسه دي نو یو زوړ څادر و شړی او یو زوړ د لرګي جامو دی راوړل نبی علیہ السلام مبارک وی دا به ما نه څوک والی خرڅولی ولا یو صحابي وی دا صاحب ظالم په 1 روپۍ په 1 درهم نبی علیہ السلام وفرمایل من یزید دا روپۍ نه به زیات څوک ورکي بولی پې کوله لکه زمونږ دا خلک چې بولی کوي دا بولی جایز ده بل صحابي وی صاحب دې پې نور سامان هم واخله وی قسم دی چې دا حلال مال چې تا په خپلو لاسونو وګټه دا د هغې حرامو نه د الله په نزد ډېر بهتر دی د کم په وجه چې د قیامت په ورځ به ستا په مخ د غوښې یو ټوکړه هم نی